اشرف غني تازه او نوې وینا. اشرف غني له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره شفاف میکانیزم ته اړتیا ده. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په لویدیځو سیمو کې د پرونۍ مرګونې زلزلې له کبله د سر او مال اوښتنې زیان په هکله خواشیني څرګنده کړي. ښاغلي غني په یوه بیان کې په دې هکله ویلي د زلزلې زیانونو له کبله په هیواد کې دننه او بهر له ټولو افغانانو سره خواخوږي څرګندوي. ښاغلي غني د کورونا وبا پر مهال د افغانانو ترمنځ د ملي او اسلامي همدردۍ، همبستګي، علایقو او عقایدو پر بنسټ د ملي ټولې د بیلګې یادونه کړې او په وینا یې له زلزلې ځپلو سره د مرستو د ټولېدو، ویشل کېدو او د حساب ورکولو یو شفاف میکانیزم ته اړتیا ده. د دغسې یو میکانیزم ژر ایجاد لپاره چې مرستې په شفاف ډول راټولې او وویشل شي لاسونه سره ورکړو. د بلې خوا د طالبان حکومت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ویان ملا جانان سایق له BBC سره پښتو سره په خبرو کې ویلي نږدې 2000 کورونه هم په دې زلزله کې نړېدلي دي. له سیمې څخه راپورونه وایي ژغورونکې ډلې اوس هم د ژوندي پاتې شویو په لټه کې دي، خو چارواکي وایي د ټپیو شویو کسانو سره د مرستې لپاره پوره ډاکټران او طبي امکانات شته. ملګرو دا زموږ چمتو شوي ویډیو تر بیا ښې چارې